بسم الله الرحمن الرحیم. نن د روژې لسمه د مې د میاشتې درېیمه نیټه 2020 کال. نن زموږ د سیرت د درس موضوع ډیره جالبه ده او ډیره ما دپاره خوندوره ده. اول ځل ده چې زه د دغسې یو موضوع سره مخ کېږم او دا موضوع څه ده تاسو به اوس ورته وګورئ. په دې کې تاسو ته زه شاعر او د مدینې یو ستر شاعر چې هغه سوید بن صامت نومېدو هغه در پیژنم او دا اولنی کس دی د یثرب د مدینې او یا هم د مکې نه بیرون کس چې د ایمان راوړي. بیا هم دلته امتیاز شاعرانو ته لاړو، بیا هم دلته د مکې نه د باندې یو شاعر چې هغه د یثرب یو شاعر دی په پیغمبر څنګه ایمان راوړي. څومره جالبه کیسه ده او ډیره خوندوره او ډیره لنډه. سوید مکې ته راځي عمرې ته یا د حج لپاره. هلته چې راځي نو دا د پیغمبر علیه السلام سره مخ کېږي. نو پیغمبر علیه السلام دې ته د دین دعوت ورکوي چې ته راشه دین ومنه او مسلمان شه. نو هغه ورته وایي چې ستا کومې خبرې چې دي دې ته ورته خبرې زما سره شته. سوید شاعر سوید ورته وایي د یثرب نه راغلی یو حاجي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي لکه څنګه ته کولی شې ما ته هغه ووایي. نو سوید ورته وایي ولې نه. هغه د لقمان حکیم کیسه ورته کوي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې زه د لقمان حکیم د خبرو نه سترې او قوي خبرې د ستا دپاره لرم او چې هغه قرآن کریم دی د الله تعالی خبرې دي. نو دې ته بلنه ورکوي او دی چې د پیغمبر علیه السلام خبرې اوري او د قرآن تلاوت اوري، د قرآن آیتونه اوري، په دې باندې ډیر بېشانه اثر کوي او په دې باندې دی ډیر د اغېز لاندې راځي او فوراً دی ایمان راوړي او پیغمبر علیه السلام ته سره بیعت کوي او دی ډیر خوشحاله کېږي چې پیغمبر علیه السلام سره مخ کېږي. نو همدا وجه ده چې زه اوس تاسو ته ویلی شم چې د مکې نه بیرون او یا د یثرب اولنی کس چې ایمان راوړي د مدینې چې د مدینې پخوانی او اصلي نوم یثرب و. کله چې پیغمبر علیه السلام نو بیا مدینة المنوره شوه د پیغمبر صاحب د پیغمبر علیه السلام په خاطر باندې. نو هغه اولنی کس څوک دی؟ هغه سوید بن صامت شاعر دی او دی ډیر لږ وروسته بیا هلته په مدینه کې یو جنګ پیښیږي د جنګ بعاث په نوم باندې یادیږي چې په هغې کې دا بیا مري او په شهادت رسیږي. السلام علیکم. تر بیا خوشحاله اوسئ.